د اسلام تاریخ 11مه برخه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ایران، شام او مصر فتح له 14 هجری کال څخه تر 40 هجری کال پورې یا له 640 عیسوي کال څخه تر 645 عیسوي کال پورې پیژندګلوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په قریشو کې ودوي وو. په لومړیو کې اسلام سره سخت مخالفت کوو او مسلمانان به یې سخت کړول او زورول چې یوه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وژلو پسې هم روان شوی وو. په لار کې ورته پته ولګېده چې خپله خور او اوښه یې مسلمان شوي دي. نو له واره د هغو کورنۍ ته ورغی چې دا مهال دواړو ښځې او خاوند قرآن مجید لوسته. عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا حال ولید نو ډېر خفه شو او دواړه یې داسې ووهل چې وینې یې پرې وبهولې. هغوی دواړو ورته وویل کمړه مو هم کړې له دین څخه مو نشي اړوی. خور او اوښې حال چې ولید دی هم مات شو. د قرآن پاڼې یې وغوښتلې او ویې لوستل. دومره اثر پرې وکړ چې سم د لاسه مسلمان شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی او بیعت یې ورسره وکړ. په مکه کې عمر رضی الله تعالی عنہ دومره دبدبه او رعب درلود چې مسلمانان یې په ځان پسې ودرول او په ښکاره به یې لمونځ کوه. په چا کې دا زور نه و چې د ده مخه یې نیولی وای چې ولې په کعبه کې دا په ښکاره ډول لمونځ کوي. چې د مدینې هجرت پیل شو مسلمانان پټ په پټه مدینې ته تلل. خو عمر رضی الله تعالی عنہ 100 تنه مسلمانان له ځان سره کړل او په ډاګه ووت او قریشو ته یې وویل ای قریشو که مو وسه رسیږي نو راشئ زما مخه ونیسئ. چا د ده د مخنیوي هڅه ونه کړی شوه. له هجرت وروسته په ټولو غزاګانو کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک و. اکثر به رسول الله صلی الله علیه وسلم مرسته ورسره کوله. د لومړي خلیفه پر مهال هم د خلیفه ستر سلاکار و. په طبیعت کې یې تلوار او جوش له اعتدال څخه زیات و. همدا وجه وه چې د حدیبیې د سولې په اړه یې یو څه سردمبګي کوله چې بیا پښیمانه و او له الله جل جلاله څخه یې معافي غوښتله. خلافت ته نوماندي د هجرت د 14 کال په جمادی الثانی کې چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ناروغه شو. د ناروغۍ په مهال د خلافت چارې عمر رضی الله تعالی عنہ ته رسولې. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پوه شو چې نور د پاتې کېدو نه دی نو اصحاب یې راوبلل او د خپل خلیفه د ټاکلو په اړه ورسره مشوره وکړه. له خپل لوري عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت ته په پام کې و. وی ویل چې د دې امر لپاره ماته له ده څخه بل څوک وړ نه ښکاري. عبدالرحمن بن عوف وویل د ده په وړتیا کې خو شک نشته خو یو څه سخت سړی دی. طلحه رضی الله تعالی عنہ هم همداراز سرټکونه ترې وکړه چې دی سختسری سړی دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل دی ځکه سختو چې زه یې نرم لیدلی وم. اوس چې د خلافت بار په غاړه ور ولویږي نو په خپله به نرم شي. چې له عثمان رضی الله تعالی عنہ څخه یې نظر وغوښت هغه وویل د عمر رضی الله تعالی عنہ باطن له ظاهر څخه ښه دی. یو بل صحابي وویل عمر رضی الله تعالی عنہ چې یو سرتنبه او سخت مزاجه سړی دی ته یې قصدا په موږ مقررول غواړې. سبا به الله جل جلاله ته څه ځواب وایې. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وویلې زه به الله جل جلاله ته ځواب ورکړم چې د دې کار لپاره تر ده بل ښه څوک نشته. بیا یې عثمان رضی الله تعالی عنہ ور وغوښت او ورته ویل چې وصیت ولیکه چې په دې وصیت کې عمر خلیفه وټاکه او حکم یې وکړ چې د وصیت د اورېدو لپاره د مسلمانان په جماعت کې سره راټول شي. د صحابهو په ټولنه کې دا وصیت ولوستل شو. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې ناروغه و د خپلې میرمنې په مرسته بالاخانې ته پورته شو او هلته پرېوت او حاضرینو ته یې وویل موږ کوم خپل خپلوان یا عزیز نه دی ټاکلی بلکې عمر رضی الله تعالی عنہ مې وټاکه چې زما په آن ډېر ښه شخص دی. آیا تاسو زما په دې ټاکنه خوښ یاست او ډاډه یاست؟ ټولو صحابهو په یوه خوله ځواب ورکړ چې هو ستا انتخاب موږ منلی دی او تاییدوي. بیا ټولو له عمر رضی الله تعالی عنہ سره په ډېره خوښۍ بیعت وکړ. د ایران او عراق تسخیر د مخه وویل شو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خالد بن ولید ته حکم وکړ چې له عراق څخه شام ته لاړ شي. نو هغه له ځان سره نیم پوځ ملګری کړ او شام ته لاړ او پاتې نیم یې د مسنه په مشرۍ په عراق کې پرېښود. ایرانی سپه سالار بهمن جادویه ته چې دا حال معلوم شو
نو موقع غنیمت وګڼله او په مثانه یې یرغل وکړ، خو ماته یې وخوړه، وتښتېد. مسلمانانو تعقیب کړ او تر ایرانی مرکز مدین پورې ورپسې لاړل. په دې کې مثانه ته خبر راغی چې ایران له لوی لښکر سره په مسلمانانو د یرغل لپاره چمتووالی نیولی. مثانه خپل نایب بشیر د خصاصیت زوی وټاکه او په خپله د خلافت دربار ته لاړ او مرسته یې وغوښته. په هغه ورځ چې مثانه مدینې ته ورسېد، هغه ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ژوندانه وروستۍ ورځ وه. د عمر رضی الله تعالی عنه ته وصیت وکړ چې مثانه ته هر راز مرسته ورسولی شي. کله چې به له مختلفو ولایتونو او سیمو څخه خلک له عمر رضی الله تعالی عنه څخه سره بیعت لپاره راغلل، نو هغه له جوشه ډکه وینا وکړه او د ایرانیانو په خلاف د جهاد لپاره وګړي وهڅول. خو عرب له عجمو څخه داسې ډارېدل چې ځان مخکې کولو ته یې زړه نه و. چې په دې کې مثانه پاڅېد او ویې ویل: وګړو، له ایرانیانو څخه هېڅ مه ډارېږئ، موږ هغوی ته په هره جګړه کې ماته ورکړې ده او له هغوی څخه مو ګټورې سیمې نیولي. هغوی اوس له موږ څخه ډارېږي چې دا یې واورېده. نو سقفي ابوعبیده تر ټولو د مخه راوړاندې شو چې دی ولید نور هم ډېر کسان زړور او تیار شول. عمر رضی الله تعالی عنه د صحابهو له اعتراض سره سم همدا ابوعبیده د دې فوز مشر وټاکه او د ایران د مهم کار لپاره یې واستوه. په دا مهال په ایران ملکې ازردوخت حکومت کاوه. هغه له مسلمانانو سره د مقابلې لپاره خپل نومیالي سپهسالار رستم وټاکه. رستم د مسلمانانو په خلاف یو ګام بغاوت وکړ او د عراق ټولې فتح شوې سیمې ونیولې او اسلامي پوځونه یې تر عرب پولو پورې وشړل. چې د ابوعبیده د راتلو حال معلوم شو، نو رستم خپل مشران جابان او نرسي مقابلې ته ولېږل. د غار جګړه. په غار کې د ابوعبیده او د جابان د پوځونو مقابله وشوه. جابان ماتې وخوړله او ونیول شو او هغه مجاهد چې جابان نیولی و جابان نه پیژنده. جابان د ده له بېخبرۍ څخه کار واخیست. په خپل ځای دومره مریان د ورکولو ژمنه وکړه او امان یې واخیست. دا مهال یو بل چا وپیژنده او وینیو. د لښکر مشر ته یې ورواستو. ابوعبیده وویل چې د داسې دښمن پرېښودل به موږ ته ښه نه وي، خو یو مسلمان ورته امان ورکړی دی، نو موږ ته بدعهدي جایزه نه ده. نو هغه له وعدې سره سم هغه خوشي کړ، ځکه چې یو مسلمان سره د خوشي کېدو ژمنه کړې وه. د جابان مات شوی پوځ د کسکر په مقابل کې د بل مشر نرسي له پوځ سره ملګری شو. ابوعبیده هغه ته هم ماتې ورکړه او هغه میدان پرېښود او وتښتېد. د خوا او شا مشرانو او خانانو چې د مسلمانانو دا زړورتوب او اهمیت ولید، نو ابوعبیده ته ورغلل او د هغه اطاعت یې وکړ او ټول اسلامي لښکر ته یې میلمستیا ورکړه. د جسر جګړه. رستم ته د دغو ماتو خبر ورسېد، نو د بهمن جادویه په مشرۍ یو لښکر ورولېږه او هغه ته یې د ایرانیانو خاص بیرغ او کاویاني توغ ورکړ. دې لښکر د فرات پر ختیځه غاړه واړول او د سیند په پورې غاړه اسلامي لښکر ډیر شو. بهمن ځواب ورولېږه چې یا تاسو دې غاړې ته راپورې وځئ او یا موږ پرېږدئ چې در پورې وځو. ابوعبیده رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړ چې موږ در پورې وځو. مثانه د خپلو تجربو پر بنیاد د دې اقدام مخالفت وکړ، خو ابوعبیده دا خبره ونه منله او له بیړیو څخه یې پل جوړ کړ او پرېوت. په دې جګړه کې له ایراني پوځ له ځان سره ډیر فیلان راوستي ول. دا فیلان چې عربي آسونه ولیدل نو وتورېدل. مجاهدین له ناکامو لاسونو څخه کوز شول او پلي روان شول او پر فیلانو یې حملې وکړې او په خپل ابوعبیده رضی الله تعالی عنه په یو غټ سپین فیل باندې حمله وکړه، خو فیل ابوعبیده وغورځوه او تر پښو لاندې جو جو او شهید کړ. د ابوعبیده له شهادت سره د اسلامي لښکر پښې وښویېدې او په شا تلو یې پیل وکړ. د بني ثقیف یو مجاهد ور وړاندې شو او د پل ټول پړي یې وشلول چې د تېښتې لار بند شي او مسلمانان ونه تښتي. خو په دې کار اسلام ته نور تاوان هم ورسېد. نږدې 4,000 مجاهدین په سیند کې ډوب شول. مثانه چې دا حال ولید، د خپلې ډلې سره د ایرانیانو مخې ته ودرېد او د هغوی مخه چې یې ونیوله بیا یې
پل وتاړه او پاتې لښکر له سیند څخه پرېوت. خو په 9000 کې یوازې 3000 ترې وژغورل شول. په دې جګړه کې د مسلمانانو د فوج د بربادۍ 2 لامله وو. لومړی دا چې د پوهو مشرانو خبره ونه منل شوه او ابو عبیده له سیند څخه پورې ووت. او بله تېروتنه دا وه چې ثقفي عبدالله پل مات کړ او د بیرته تلو لارې بنده کړه. د بویب جګړه د دې بربادۍ خبر د خلافت دربار ته ورسېد، نو عمر رضی الله عنه مثنه د مرستې لپاره واستوه. په دې مهال مثنه هم د خپلې قبیلې یو تازه دم پوځ جوړ کړ او بویب سیمې ته یې ورسېد او د فرات د سیند په غاړه خیمې کلکې کړې. رستم د دې مقابلې لپاره مهران ور واستوه. دا ځل هم د دواړو پوځونو ترمنځ سیند حایل و او مثنه له تېرېدو څخه منع کړ او ایرانیانو ته یې ولیکل چې تاسو له سیند څخه راپورې وځئ. ایراني پوځ له بیړیو څخه پل جوړ کړ او پورې وتل او دواړو خواو په جګړه کې خپل ځانونه ښه وښودل. او هغه مجاهدینو چې د جسر په جګړه کې یې شا اړولې وه نن تر ټولو د مخه دي، ځکه چې دوی خپل پخوانی داغ له ځانه څخه لرې کول غوښتل او سوګند یې خوړلی و چې د دې جنګ بدله به اخلي. همدا وه چې د دوی د زړورو حملو په مقابل کې ایراني پوځونه تر ډیره پورې ټینګ نه شول او وارخطا شول، وتښتېدل. مثنه په مخ ولاړ، پل یې مات کړ. مسلمانانو ورپسې هڅه وکړه او زرګونه ایرانیان یې ووژل او د هغوی مشر مهران هم د یو مجاهد په لاس ووژل شو. د قادسیې پرېکنده جګړه د بویب په ماته کې په ایران کې کهرام وژغورل شو. هغوی ملک عزرې دوخت له تخت کوزه کړه. یزدګرد یې پاچا کړ او رستم یې اړ کړ چې په خپله لاړ شي او د مسلمانانو مقابله وکړي. رستم د مسلمانانو د جګړې لپاره ښه پوره تیاری کړی و. له دې حاله یې کار واخیست د عراق تابع شویو قبایلو بغاوت وکړ او مثنه د حالاتو په پاملوي د ایرانیانو سیمه پرېښوده او د عربو پولو ته لاړ. عمر رضی الله عنه غوښتل چې د پوځ مشر په توګه په خپله مقابلې ته لاړ شي، خو د شورای مجلس له دې سره موافقه ونه کړه. نو د سعد ابن ابي وقاص په مشرۍ یې پوځ ولیږه. په دې پوځ کې زید رضی الله عنه، عبدالرحمن بن عوف او طلحه رضی الله عنه غوندې درانه صحابان ول. سعد رضی الله عنه د سیې ته لاړ او هلته میش شو او د امیر المؤمنین له لارښوونې سره سمې 14 کسه استازي یزدګرد ته واستول. پاچا وغوښتل چې دا استازي وډاروي. پیسو اخیستلو ته یې واصل، ورته ویې ویل تاسو خپل هیواد ته بیرته لاړ شئ. خو دې استازو ونه منله او ورته ویې ویل یا مسلمان شه یا جزیه ومنه او که نه نو موږ جنګ کوو. یزدګرد غوسه شو او ویې ویل ځئ، ستاسو شرطونه موږ نه منو. رستم به راشي او تاسو ټول به د قادسیې په خندق کې ښخ کړي. له رستم سره یې 120,000 لښکر و، خو له مسلمانانو سره له مخ کېدو ډارېده، نو ځکه یې تر یو مهال جګړه وځنډوله او د روغې هڅه یې کوله، خو ناکام شو. د هجرت په 14 کال د محرم په پای کې جنگ د دواړو سره پیښ شو. سعد رضی الله عنه ناروغه و او له خوځېدو وتلی و. نو د یو زاړه کور په چت کېناست او له ورایه یې جنګ څاره. خالد بن ولید رضی الله عنه او غرطفه یې لاندې درولې او خپله یې په کاغذي وړو پارچو حکم لیکه او سرنغاړلې او لاندې به یې غورځول. خالد به د دغو لارښوونو سره سم احکام رسول. د جنگ په پیل کې ایراني فیلانو مسلمانانو ته ډیر تاوان ورواړو. د بني اسد قبیلې په ډیره میړانه فیلان وځنډول. جنگ روان چې شپه شوه او دواړو پوځونو خپلو خپلو خیمو ته لاړل. په دې ورځ په ښکاره ایرانیان غالب ښکاره شول. بله ورځ عربو هم اوښانو ته تورې برقې ور په غاړه کړې او ډارونکې څېرې ورڅخه جوړې کړې چې ایراني آسونه ورڅخه وتښتېدل او تر نیمې شپې پورې جنگ روانو. په دې ورځ د مسلمانانو د تلې پله درنه شوه. درېیمه ورځ مسلمانانو په فیلانو سخت یرغل وکړ. فیلان وتښتېدل. اوس له مسلمانانو ایرانیان ښه ځپلي دي. ټوله شپه جنگ روانو. بله ورځ په ایرانیانو کې د تېښتې نښې ښکاره شوې. نو رستم په خپله مقابلې ته راغی، خو زخمي شو، وتښتېد او ویې غوښتل چې سیند ته ځان ګزار کړي او ځان وژغوري، خو یو مسلمان مریه له اوبو څخه راوویست او ځای په ځای ووژه. ایرانیانو سخته ماتې وخوړه
او ډیر شمیر عسکر په جنگ کې مړه شول. د مدین فتح د قادسیې له صوبې وروسته سعد رضی الله تعالی عنه د خوا او شا مشران او خانان د ځان تابع وګرځول او بیا د ایران د پلازمینې په لور وخوځېد. په مخ کې دجله وه. ایرانیانو پل وران کړی و، خو سعد رضی الله تعالی عنه خپل اس سیند ته ور پورې وهم او نور مجاهدین په ده پسې شول او مسلمانان پر سیند پرېوتل. ایرانیانو چې دا ننداره ولیده چیغې یې کړې. دیوان راغلل چې بیا یې بې مقاومته سعد رضی الله عنه ته ښار خوشې کړ او جزیه یې ومنله او روغه جوړه یې وکړه. عزتګر له خپلې کورنۍ سره وتښتېد. په دې صوبه کې مسلمانانو ته ډیر مال او دولت او بې شمېره مالي زیرمې په لاس ورغلې. د جلولا جګړه د ایرانیانو مات شوی پوځ په جلولا کلا کې پناه اخیستې وه او خندق یې وکینده او د ځان ژغورنې لارې چارې یې سمې کړې. سعد رضی الله تعالی عنه له ایرانیانو سره د مقابلې لپاره د عتبه زوی هاشم ولېږه چې هغه بیا تر څو میاشته محاصرې وروسته دا کلا ونیوله چې له هماغه ځایه بیا پر حلوان نومې ځای حمله وکړه او هغه یې هم ونیو. د خوزستان فتح د عراق تر نیولو وروسته مسلمانانو یو نوی ښار بصره ودان کړ چې ابو موسی اشعري د دې ښار حاکم وټاکه. ابو موسی پرلپسې یرغلونه وکړل او احواز او سوس یې ونیول. یزدګر چې دا ولید هرمز له یو لوی لښکر سره د مسلمانانو مقابلې ته یې راواستوه، خو د ابو موسی په مقابل کې هیڅ ونه کړای شول او په دې شرط یې ورپرېښود چې دی د عمر رضی الله عنه ته واستوي. هرمزان د خلافت په دربار کې اسلام ومنه او ټول خوزستان مسلمانانو ته په لاس ورغی. د نهاون جګړه عزتګر چې د خوزستان د فتح واورېدل، مردانشاه یې پر 2.5 لکه تنو لښکر مشر وټاکه او ویې ویل عمر رضی الله عنه په خپله دې جګړې ته د ورتلو اراده وکړه، خو صحابهو د مخالفت له امله یې دا اراده پرېښوده او نعمان د مقرن زوی یې د دې لښکر مشر وټاکه او ویې لېږه. مسلمانانو د مردانشاه ته استازی ورواستوه او روغه یې ورڅخه وغوښتله، خو په دې چاره کې کامیابي رامنځته نه شوه. بیا ډېر سخت جنگ ترسره شو چې مسلمانان پکې سوبمن شول، خو نعمان رضی الله تعالی عنه پکې شهید شو. دې جګړې ایرانیانو ملاوې ماتې کړې وې او بیا یې مقابلې ته د درېدا توان نه و. له دې وروسته پر ایران عامه لښکرکشي وشوه او په ډېره لږه موده کې مسلمانانو همدان، ری، تبرستان، آذربایجان، فارس، کرمان، سیستان او مکران سیمې فتح کړې. په دا مهال پاچا عزتګر په خراسان کې استوګنو حنف بن قیس په مروه کې ماتې ورکړه او وتښتېد او خراسان هم مسلمانانو ونیو. عزتګر د چین خاقان ته پناه یوړه. د شام صوبې د ایران له صوبو سره سره له شام سره هم جګړې روانې وې. لومړی وویل شول چې ابو عبیده رضی الله عنه دمشق محاصره کړی و. یوه ورځ د مشقیانو کوم جشن لمانځه خالد بن ولید رضی الله عنه موقع غنیمت وګڼله او څو ملګري یې له ځانه سره کړل. پر کمن دیوال وختل او د کلا دروازه یې پرانستله او خالدي پوځ ته یې لاره پرانسته او کلا ته په بریالیتوب سره ننوت چې بل پلو د مشقیانو له ابو عبیده څخه د روغې غوښتنه کړې وه چې هغه دا روغه د بېخبرۍ په حال کې منلې وه. نو پر عهد د درېدلو په خاطر خالد رضی الله تعالی عنه نیولې سیمه هم د مشقیانو ته ورپرېښوده. د یرموک جګړه له دمشق څخه وروسته چې اردن، حمص او نورې سیمې فتح شوې، خالدي لښکر د یرموک سیند غاړې ته ورسېد. دلته له پرېکړې سره سم پاتې ټول اسلامي پوځونه له پخوا راټول شوي وو. شامیان چې له دې اجماع څخه خبر شول نو هغوی هم خپل ټول پوځ راټول کړ او د قوزه سیمې یې ونیوې، ځکه چې د دې سیمې یو لوري ته غر او بل لوري ته د یرموک سیند و. د عیسوي پوځ ټول شمېر 240,000 و. اسلامي لښکر هم په وړاندې ولاړ او د رومیانو په مخ کې مورچې جوړې کړې او رومي لښکر حصار او محاصره شوی و. یوه لوري ته یې سیند او شاته غر او په مخ کې اسلامي پوځ و. د ماتې په صورت کې د تېښتې هیڅ لارې نه وه او د کوم غرض لپاره چې رومیانو دا سیمه غوره کړې وه دا ورته د مصیبت او کړاو سبب شوه. خالد رضی الله عنه چې د یرموک ته ورورسېد نو ابو عبیده رضی الله عنه، عمر بن عاص او
ابو سفیان زوی یزید ته یې وویل په کار ده چې هر څوک له خپلې ډلې سره جنگ ته تیار شي. د دې پر ځای به ټول سره یو ځای شو او د یو امیر تر امر لاندې به جنگ وکړو، ځکه چې رومیانو لوی یرغل ته زړه کړی دی او د دې مقابلې داسې کولی شو چې زموږ پوځونه هم د یو مشر تر لاس لاندې وي. او ټولو دا تجربه ومنله او ټولو خالد رضی الله عنه د سپاهیانو عمومي مشر وټاکه. خالد رضی الله عنه پوځ په 18 غونډونو وویشه، 18 غونډونه یې په مخ کې پرېښودل او په هغوی یې ابو عبیده مشر وټاکه. 10 غونډونه یې ښي لوري ته وټاکل چې شرجیل رضی الله عنه یې مشر وټاکه او 10 غونډونه یې د یزید بن ابو سفیان په کیڼ لوري کې د ده تر مشرۍ لاندې ترتیب کړل. رومیانو هم په منظمه توګه لیکې جوړې کړې، خو د مسلمانانو خوشویشتونکو په مقابل کې عیسوي سپاره غونډونه ټینګ نه شول، میدان یې پرېښود او وتښتېدل. اوس نو مسلمانان پوځونو پر رومي پوځیانو یرغل وکړ او رومیان یې په شا تېښتې ته اړ کړل. څرنګه چې شاته یې غر او بل لوري ته یې سیند و، نو د تېښتې لارې ونه مونده او ډېر پکې مړه شول او نږدې 1 لک په سیند کې ډوب شول. د شام په صوبه کې د یرموک جنگ ډېر زیات اهمیت لري. تر دې پرېکنده جنگ وروسته د شامیانو ملاوې ماتې شوې او نورې په هیڅ ځای کې د مسلمانانو د برلاسۍ لار نه لیده. د شام حاکم هرقل د دې ماتو تر اغېزې لاندې راغی او شام یې د تل لپاره پرېښود او روم ته لاړ. 2 میاشتې وروسته ټول شام د مسلمانانو په لاس کې پرېوت. د خالد رضی الله عنه ګوښه کول. د یرمک صوبې وروسته عمر رضی الله عنه خالد بن ولید د پوځونو له مشرۍ څخه ګوښه کړ او پر ځای ابو عبیده غوره کړ. د دې ګوښه کولو سبب دا ښودل کېږي چې یو شاعر د خالد رضی الله عنه په اړه یو مدحیه قصیده وویله چې دی پرې ډېر خوښ شو او دی شاعر ته یې 1000 درهمه انعام هم ورکړ. کله چې دا خبره د خلافت دربار ته ورسېده نو عمر رضی الله عنه خالد رضی الله عنه له خپل کار څخه ګوښه کړ او ورته ویل چې دا انعام کله بیت المال څخه ورکړل شوی وي نو دا خیانت دی او کله خپلې ګنډ څخه ورکړل شوی وي نو اسراف دی، چې د اسلام په اصولو کې اسراف نشته دی او بد یې ګڼلی. خو د دې ګوښه کونې حقیقي لاملونه دا ول چې عوامو ټول فتوحات او صوبې خالد رضی الله عنه ته منسوبولې او عمر رضی الله عنه سره دا سودا شوه چې دا احساس به په شخصیت پرستۍ بدل شي چې دا کار له شک پرته برابر دی. بله وجه دا کېدی شي چې ابو عبیده له دې سره سره د تورې سړی او د قلم او ښه اعلی منظم سړی و، په داسې حال کې چې خالد رضی الله عنه یوازې د تورو خاوند و. له انتظامي چارو سره یې علاقه نه درلوده. فتوحات اوس بل راز کېدل چې له فتوحاتو سره سره د نظم او نسق جوړول هم ډېر لازمي کار و. د دې اړتیا په پامنوي سره عمر رضی الله عنه دا اقدام وکړ چې خالد رضی الله عنه یې ګوښه. خالد رضی الله عنه یو منونکی سړی و او په چپه خوله یې د عمر رضی الله عنه دا پرېکړه ومنله. یوازې دا نه و بلکې د اسلامي مینې او سرښندنې اندازه یې دا وه چې د یو عادي سرتیري په توګه یې له ابو عبیده رضی الله عنه سره د ده تر لاس لاندې خپلو جنګي چارو ته دوام ورکړ. د بیت المقدس فتح. د اسلامي پوځ مشر ابو عبیده رضی الله عنه واړه جنګونه وکړل او بیا بیت المقدس ته ورسېد. په ټول شام کې یوازې د بیت المقدس ښار پاتې و چې لا نه و فتح شوی. بیت المقدس ته یهودیان، عیسویان او مسلمانان ټول په درنه سترګه او درناوي ګوري. په لومړي سر کې د مسلمانانو هم په مدینه کې د بیت المقدس په لور لمونځ کوو، نو ځکه ورته لومړی قبله وایي. د دې ښار درناوي ته مسلمانان ډېر لیواله ول، غوښتل چې په خپل واک کې یې کړي، خو عیسویانو په هیڅ راز د دې ښار پرېښودو ته غاړه نه ایښوده. عمر بن عاص رضی الله عنه ته یوې مودې پورې دا ښار محاصره کړی و چې ابو عبیده ور ورسېد. محاصره نور هم سخته شوه. په پای کې ښاریان په تنګ شول او سوله یې وغوښته. دا شرط یې کېښود چې امیر المؤمنین دې پخپله راشي او د سولې تړون دې ولیکي. عمر رضی الله عنه چې خبر شو بیت المقدس ته لاړ او ښار ته څیرمه لرې په جابیه نومې ځای کې استوګن شو. هلته د عیسویانو استازي هم راغلل او په تړون باندې یې لاسلیکونه وکړل چې په تړون کې عیسویانو سر و مال او مذهب ساتنه وه، په دې شرط چې هغوی به هم جزیه ورکوي
او عیسویانو ته ډاډ ورکول شو چې د دوی کلیسا او نور عبادت ځایونه به هیڅ زیان نه ویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس تر نیولو وروسته د شام پر ټولو سیمو د مسلمانانو واک ټینګ شو. د مصر فتوحات. مصر هغه مهال د روم د قیصر په لاس کې و او رومي واک کولی شول چې د مصریانو په مرسته شام په سرحدي سیمو کې پاڅونونه چې بیا د رومیانو د زور د ماتولو او شام د ساتنې لپاره اړینه وه چې مصر هم تسخیر شي. حالات د مسلمانانو لپاره جوړ ول ځکه چې د مصریانو او رومیانو په منځ کې د عیسویانو او نورو عقایدو کې اختلافات ول. د روم پاچا د روغې وړاندیز وکړ خو د مصر والي مقوقس په دغه روغه عمل ونه کړ او په قبطیانو ډیر ظلم کېده او مسلمانان د ځان ژغورنې لپاره مناسب وبلل. بیا هم عمر رضی الله عنه د ډیرو فتوحاتو حامی نه نو ځکه عمر بن عاص رضی الله عنه ډیر ټینګار کاوه او په مصر د یرغل کولو اجازه واخیسته او 4,000 مجاهدین یې له ځانه سره کړل او مصر ته روان شو. د مصر والي مقوقس په فسطاط کې بندي شو او کلا ډیره کلکه وه او د مصریانو په مقابل کې د مسلمانانو شمیر ډیر لږ و. عمر رضی الله عنه زبیر رضی الله عنه له 10,000 پوځیانو سره د عمر بن عاص مرستې ته ورواستو. تر پرله پسې 7 میاشتو هڅو نه وروسته کلا فتح شوه او مقوقس روغه وکړه. د سکندري فتح کله چې د روم قیصر ته د دې حالاتو خبر ورسید نو سمندر له لارې یو لوی لښکر د مسلمانانو ځپلو لپاره سکندري ته واستو. عمر د عاص رضی الله عنه سکندري محاصره کړې وه چې تر څو ورځو پورې دغه محاصره روانه وه او د روم پاچا هرقل مړ شو او په ځای لمسی قسطنطین کښېناست. له دې امله هغه له نظره وغورځوه او د مقوقس د قبطیون په اشاره یې له مسلمانانو سره سوله وکړه. 641 میلادي کال د تړون له مخې عیسویانو او یهودیانو د جزیې ورکړو د شرط په منلو د دوی سر او مال د ساتلو ژمنه په مسلمانانو لازمه ده او بل دا و چې د رومي پوځونو او بحري بیړیو به هغه بیرته ګرځي او سکندري به پرېږدي او مصران به رومیان بیا مصر ته نه پرېږدي. د روم پاچا قسطنطین دا تړون له مجبورۍ ومانه. بیا رومي پوځونه او پیړۍ بیرته لاړې. د تړون پایله دا شوه له یوې خوا مسلمانانو ته د رومیانو د پاچاهۍ یوه ډیره ګټوره سیمه په لاس ورغله او له بله خوا په شام کې د مسلمانانو زور ډیر شو. عمر رضی الله عنه چې له دې سترې صوبې خبر شو نو مسلمانان یې په نبوي جومات کې راټول کړل او د شکرانې نفل لمونځ یې ادا کړ. تر دې وروسته عمر رضی الله عنه له وړو جنګونو سره مخامخ شو چې په دې جنګونو کې بریالی شو. وروسته چې ټول مصر مسلمانانو ته په لاس ورغی عمر رضی الله عنه مصر پر 2 برخو وویشه. عمرو د عاص زوی چې د جنوبي سیمې والي وټاکه او عبدالله د ابي سرح زوی په شمالي سیمو کې والي وټاکه او چې عثمان رضی الله عنه خلافت ته ورسید عمرو د عاص زوی بیرته وغوښت او بیا یې د ټول مصر والي عبدالله د ابي سرح زوی وګماره. د حضرت عمر رضی الله عنه شهادت. د هجرت په 23م کال په پای کې یو نامسلمانه جمعي مرعي د کومې ذاتي خوابدۍ د سهار په لمانځه کې په عمر رضی الله عنه حمله وکړه او 6 سخت زخمونه یې ورسول او بیا په 3مه ورځ د همدغو زخمونو او ټپونو له کبله شهید شو.